نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمون خبره کوله په توبه او استغفار باندې قرآن کې الله تعالی ویلي دي یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء چې الله تعالی بخي څوک چې هغه غواړي او عذاب ورکوي څوک چې چاته چې هغه غواړي که په دې حقیقت مونږ غور وکړو نو مونږ به ویریږو چې آخري د بخلو معاف کولو او د ګناونه ختمولو اتھارټي د ګناونه زموږ د حساب نه لري کولو طاقت صرف الله سره دی دا قدرت مونږ سره نشته او کاغه مونږ نه معاف کوي نو هیڅوک هم نشي معاف کولی ومن یغفر الذنوب الا الله نو څوک دی چې کوم ګناونه معاف کی سوای د الله دې احساس سره توبه کول ډیر ضروری دی ٹھیک ده ځکه چې مونږ چې کله ګناه کوو کنه او بیا توبه وکړو بیا ګناه وکړو بیا رانه خطا وشي نو بیا مونږ دا سوچ کوو چې داسې ولې کیږي چې مونږ وعده وکړه چې مونږ به بیا نه کوو نو بیا مونږ نه داسې ولې وشو نو د دې یو خبره خدا ده چې مونږ کمزور یو انسان دی کمزورې دی دویمه خبره ده چې کیدی شي مونږ ته که د دې احساس زیات وي نو مونږ به زیاته ښه توبه کړې وي یعنی که تاسو ته خپل یو خاص ګناه اړو یاد نه وي یا چې کوم تاسو اړو ګناه ګڼئ نه نو په هغې به تاسو بیا معافي د څه شي غواړئ توبه په څه شي به کوئ یعنی مونږ چې اړو مونږ ته دا اړو یاد نه دي چې دا ګناه څومره سخته یا څومره غټه ګناه وه نو بیا به په توبه کې زمونږ څه توجه وي مثلا تاسو خپل یو خاص ګناه یاد کې چې کوم باندې تاسو واقعي د الله نه ویریږئ ولې چې د الله نه یریدل ډیر زیات ضروری ده د دې یو مثال درکوم مثلا که تاسو چا انسان سره څه زیاتې وکړئ څه ظلم هم کړي وي څه یې تنګ کې څه د هغه په حق کې هم څه زیاتې کړي وي او بیا تاسو هغه نه معافي غواړئ چې پلیز ته ما معاف کا نو د دې ډېرې درجې وي که نه یو خدای چې بس هسې مونږ هغه وایه چې جسټ فار د سیک آف معافي غواړو که نه بس صرف دی چې بس اوس دا فرض پوره کول دي چې بس د سر نه یې کوز کم نو مونږ ورته وایو چې سوري که نه داسې عام غوندې کې الفاظ کې نه پکې جذبه وي نه څه وي او ولې چې یو روایتي غوندې کې ټکې دا سوري اوس جوړ شوي دي چې ما وبخه ټیک ده یا بخښنه کوه نو دا درجه چې وي دا یو اولنۍ درجه شوه دا کله وي چې کله مونږ ته زیات د خپل ذات فکر وي د مخکې چې کوم کس دی د هغه د رضا فکر نه وي چې دی به مونږ رضا کوو چې دی واقعي خوشحالول دي یا رښتونې معنو کې معافي غواړو دویم دا چې مونږه د هغې کس نه معافي غواړو چې کوم نه مونږ ته څه د جوابي حملې یره وي فرق دی که نه یو هغه کس چې عاجز اړو مونږ ته څه ویلی نه شي هغه نه خو مونږ هسې بس بخښنه کوه ټیک شو دویم هغه چې کوم نه مونږ یره وي چې دی به ما راونیسي او ضرور به راسره څه کوي نو دې ناول چې دی ما نیسي چې اول زه معافي وغواړم ټیک ده یو درېیمه درجه هم ده تاسو چېرې داسې حل کتلی دی چې څوک وال خوري یا څوک وهل کوي او مخې نه بل معافي غواړي مثلا ماشومان وي بعضې میندې ډېر په بې رحمه طریقه ډېر په ظالمه طریقه بچي وهي او بچي مخې نه لګیا دي توبه وباسي او معافیانې غواړي دا درجه څنګه وي دې کې ژړا وي زاري وي او ډېر حده پورې دا رښتونې توبه وي ځکه چې آی وخت کې تاسو ډېر په ایماندارۍ او ډېر په زړه نه معافي غواړئ ښه دې نه زیاته بله د توبه څه بله درجه شته مثلا یو داسې کس تاسو نه خفه شي کوم چې ستاسو ډېر خوښ دی دنیا کې ټولو کې زیات خوښ دی او هغه په ژبه څه نه وایي په خوله څه نه وایي خو هغه خفګان ډېر سخت دی هغې وخت کې ستاسو څه حل وي هغه وخت کې تاسو کوم خپېماني فیل کوئ خپېمانه یې یا آی وخت کې تاسو څنګه معافي غواړئ اول درجې په شان دی که دویم په شان دی که درېیم په شان دی او که نه د هغې نه هم زیات نو الله سبحانه وتعالی نه چې کله موږ معافي غواړو نو کومه درجه پکار ده ولې چې الله موږ ته سر ته ډنډه خو نه ده نیولې چې ولاړ وي فوراً خو هم نه رانیسي که نه نه هم فوراً وهي نه به ظاهره داسې څه شی موږ ته ښکاري په دنیا کې خو چې کوم کس واقعي د الله سبحانه وتعالی سره رښتونې مینه لري
او بیا هغه ته د ګناه په وجه دا احساس ومشي چې الله ما ته نه ګوري، هغه ما نه خپه دی، هغه به خپل رحمت په ما نه کوي، بیا به زه چرته ځم، بیا به زما څه کیږي. نو آی وخت کې څه وي؟ یعنې د توبه او د معافي چې کوم هغه حالت وي هغه مونږ ته کول دي. ټیک شوه؟ ها، بعضې ګناهونه داسې دي که نه چې کوم مبارک حدیث کې راغلي دي چې الله سبحانه وتعالی به ورته ګوري هم نه. څه په قرآن کې راغلي دي چې قیامت پر ورځ به ورته الله نه ګوري، او په دنیا کې ظاهر دی چې قیامت پر ورځ نه ګوري، دنیا کې هم ورته نه ګوري، دنیا کې هم دی الله تعالی مخ واړوي داسې کس نه. نو داسې څه کار تاسو ته یاد دی؟ ولا ينظروا الیهم یوم القیامة چې قیامت پر ورځ به الله ورته ګوري هم نه. نو داسې مثالونه شته دي په قرآن کې کنه، لکه اوس یو دی کې دی اذا موعودة سئلت بأي ذنب قتلت، دې کې به قتل کولو والا نه به تپوس نه کیږي، الله به هغه سره خبره نه کوي، هغه ته به نه ګوري، هغې جینۍ ماشومې نه به تپوس کوي چې کومه ژوندی ښخه کړې وه یا مړه کړې وه. پخوا به وو که نه داسې، او اوس هم کله کله کیږي. نو داسې مثالونه تاسو هم یاد کړئ، او زه هم چې دا مقصد ځکه یاد شي چې ژوند کې داسې څه کار مونږ ته کول وي، مونږ هغه ګناه طرف ته روان یو، نو چې فوراً ویریږو چې که ما دا کار وکړو نو الله به مانه ناراضه شي او ما ته به ګوري هم نه. سوره آل عمران کې مثلا ان الذين يشترون بعهد الله، بشک هغه خلک چې کوم د الله لوس خرڅ کی، و ايمانهم او خپل قسمونه خپل وعده، ثمنا قليلا په لږ پیسو په بدل کې، اولئک لا خلاق لهم فی الاخرة، دا غي په اخرت کې هیڅ حصہ نه وي، ولا يكلمهم الله او نه به ورسره الله خبرې کوي، ولا ينظر الیهم یوم القیامة او نه به ورته ګوري قیامت پر ورځ. نو دا یو قسم شو. حدیثونو کې مثلا تاسو صحیح بخاری کې وګورئ، د مازیګر مونځ نه پسته دروغو قسم خوړل، په هغې باندې سودا خرڅول، دکانداران یا تاجران، هغې دپاره راغلې ده دا خبره. ښه، د کبر په وجه جامې ځوړندول ځان پسې راښکل، یعنی یو کس چې کبر په طریقه ګرځي، ورکې ډکې کبر یو، هغه یې په جامه او په ګرځېدو کې ښکاري، داسې کسانو ته به الله نه ګوري، د الله د رحمت نه به محروموي. یا کوم سړي چې ښځو په شان، یا کومې ښځې چې ځان د سړو په شان کی، یا جامه کې یا په نورو خبرو کې. بیا احسان خلکو ته یادولو والا، باقي شیزونه خو کېدای شي چې تاسو نه کوئ، لکه کبر سره جامې ځان پسې ځوړندول، کېدای شي تاسو چېرته په دروغو قسم خوړل او سودا خرڅول هم نه وي کړی که نه، کېدای شي تاسو د الله څه لوس هم نه وي خرڅ کړی، خو یو عام شی چې کوم مونږ ټولو کې اکثر وي چې چا باندې احسان وکړو نو بیا هغه ته وريادو، چاله څه ورکول او بیا هغه له اذیت ورکول. سوچ وکړئ تاسو چېرې داسې خو نه دي کړی چې تاسو چاله څه ورکړئ، خپل مال نه څه ورکړئ، بیا هغې ته هغه احسان وریادوئ، تکلیف ورکوي، اذیت ورکوي. قرآن کې دی کنه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، ډیر عام خبره ده، پرونو خويندو کې مکسر دا وي، په موقع خو د یو بل مدد وکي، خو بیا وروسته ورته خامخا وریادوي چې ما خو تا سره دا کړي وو، دومره ښېګړې مې در سره کړې وې. نو دا صحیح خبره نه ده. بعضې وخت مور و پلار داسې کوي، د مور و پلار په ذمه وي، فرض وي چې په اولاد باندې خرچ وکړي، هغې ته هم نه دي کول پکار چې هغې واده لوی شي نو ورته وي چې ما په تا دا 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 احسان کړی دی. بیا یو بله خبره هم وي، بعضې وخت خلک خپل نه چې کوم لاندې کسان وي، کور کې کار کولو والا، دفتر کې کار کولو والا، په هغې باندې احسان کوي، یا څوک ضرورتمند وي هغه ته اذیت ورکوي. نو قیامت پر ورځ الله تعالی تاسو غواړئ چې تاسو طرف ته ونه ګوري او تاسو سره خبرې مو نه کړي او سخت نه خفه شي. نو دنیا کې داسې ګناه به مونږ څونه ځله کړي، خو مونږ ته چېرې احساس وشو چې مونږ دا ګناه کړې ده، چېرې مونږ ویرېدو یا معافي وغوښته، یا په دې چېرې اوښکې وبهیولې، ولې چې دا ټولې زیاتیانې مونږ وکړو، نه پس ته څه وایو، الله به معاف کړي. او یا چې زما نیت خو ښه و، زه خو د زړه ډېر صفا یم، څه فایده ده داسې د زړه صفایۍ. بعضې وخت احسان مونږه چاته وریاد کو او بیا مونږ منوم نه چې مونږه احسان وریادو، مونږ ورته چې نه مونږ خو صرف دته وي چې لکه دته یاد وي چې ګوره د سره ما دا دا کار کړی. بعضې وخت رشتو په معامله کې هم داسې کېږي. ټیک ده، نو توبه استغفار چې کله تاسو کوئ نو خپله ګناه یاده کړئ،
په هغې وچاړئ. ولې چې دا ویلو خو موږ هرګز قابل نه یو چې ما چېرې ګناه نه دی کړی یا زما خو ګناه شته نه، زه خو ډېر پاک دامنه معصومه یم. دا خو نشته که نه، داسې خو کیدی نه شي. نو ګناهګاره خو موږ یو، او که یو نو بیا موږ ته دا کتل دي چې کومه ګناه کوم بد عادت دی چې د هغې ماته اصلاح کول دي، هغه سمول دي چې هغه زه نشم کولی، حالانکې زه خبر هم یم چې دا کار غلط دی. نو دا اصلاح به څنګه کیږي؟ بعضې وخت وي که نه چې موږ د خپل عادت نه تنګ یو. بعضې وخت خلک راشي تاسو ته چې یاره ما کې دا غلط عادت دی. بعضې خو وایي که نه چې نه نه زه خو بالکل ټیک یم، خو بعضې وخت هغه ضمیر تاسو ته ووایي او تاسو ته پته مو لګي، احساس مو شي، نو دا د الله ډېر غټ فضل وي. زه اوس احساس خو وشو، اوس اصلاح کول دي، ټیکول دي، خو هیڅ کوشش فایده نه کوي. بیا به څه کوئ؟ بیا به ښه په جړا جړا په زارۍ الله ته دعا وکړئ چې یا الله ما دې غلط عادت نه روباسه، زه دا نشم برداشت کولی چې قیامت په ورځ به تاسو ماته نه ګورئ، چې زه به ستاسو دیدن نه کولی شم. یعنی انسان ولړزېږي که نه، که قیامت پر ورځ الله دا ووایي چې تا فلاني ګناه کړې وه، ځکه ته زما دیدن نشې کولی، ته زما دیدن نه به محرومه یې. یعنی که داسې وخت به موږ راغی خدای مکه، نو تاسو ته پته ده چې د جنت هر نعمت نه زیات، د هر خوشحالی شیز نه زیات لوی شی څه دی؟ د الله دیدن. وایله ډېر ضروري دي چې موږ د توبه او د استغفار حقیقت ته ورسو او صحیح معنو کې توبه وکړو او د الله د یارې نه وکړو. ولې چې بعضې وخت موږ داسې آیات ولولو چې د توبه استغفار کولو دنیا کې ډېرې فایدې دي، نو بیا زموږ ټول نیت اخوا لاړ شي دنیا حاصلولو ته. ولې چې ټیک ده چې استغفار کوو نو رزق به زیات میلاویږي، استغفار کوو اولاد به ښه وي، استغفار به کوو نعمتونه به فریمانه وي که نه؟ خو دې نعمتونو کې د دنیا کې به کله پورې ناست یو؟ نو صرف دنیا د خاطره نه، د آخرت منزلونو دپاره هم استغفار وکړئ چې یا الله هغې ورځ مې بې عزته نه کړې، یا الله د هغې ورځ د شرمېدو نه مې بچ کړې، د هغې ورځ د خپل خفګان نه مې بچ کړې. قرآن کې الله تعالی فرمایلی دي که نه، وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله نه توبه وکړه اے مؤمنانو، جميعا ټول، تاسو ټول، یعنی تاسو ټول ته د توبه ضرورت دی، لعلكم تفلحون چې تاسو فلاح ومومئ. نو کامیابی حاصلېدو دپاره، کامیاب کېدلو دپاره څه ضروري ده؟ چې موږ واقعي د توبه او د استغفار حق ادا کړو. او نن سبا دې حالاتو ته وګورئ، آی دین بمونه خلاصیږي، جنگ جوړ دی، کله په یو بارډر کله په بل سرحد. خو دا منلو لپاره څوک تیار نه دي چې دا زموږ د ګناهونو سزا هم کیدی شي. حالانکه په قرآن کې د خپلو کې خانه جنگي یا جګړه چې ده دې دپاره خاص دا راغلي دي لیذیق بعضکم بأسا بعضا، چې مونږه تاسو ته بعضو ته د بعضو زور وښایو. یعنی خپلو کې تاسو جنګ وکړئ، یو په بل باندې یو د بل زور وویني، نو دا خانه جنګي چې دا جګړه، قتل و غارت، دشمني، دا هم د عذاب یو شکل وي، دا به د امني. خو دا منلو موږ تیار نه یو په حیثیت قوم. نو استغفار به بیا چېرته کوو؟ معافي به چېرته غواړو او اصلاح به چېرته کوو؟ راځئ چې مخکې ځو. صفحه نمبر 64 دی، اخري لاین دی. بعضې فریب خورده، یعنی فریب خورده یعنی چې په دوکه کې گرفتار دي، په دوکه کې مبتلا دي، ځان له په دوکه ځوکه ورکړې ده. هغوی په دې دوکه کې دي چې الله تعالی د بندیانو عذاب نه مستغني دی. مستغني څه مطلب دی؟ بې نیازه دی، هغه ته فرق نه پریوزي، د هغه په بادشاهت کې، د هغه په خدای کې، د هغه په رحم د خانه دغه کې، د هغه په طاقت کې، قدرت کې دې نه هیڅ کمی نه کیږي، نه زیاتې کیږي چې بنده ته عذاب ورکړي. یعنی بنده ته عذاب نه ورکوي. بعضې وایي چې زه د هغه د رحمت محتاجه یم او هغه ډېر غني دی. ٹھیک شو؟ نو که څوک فقیر او مسکین او مجبور او محتاجه کس یو داسې سړي له ورسي چې د هغه په ور مخې ته د اوبو نهرونه بهیږي او هغه هلته نه خپله تنده ماتول غواړي، نو هغه سړی خو به بالکل نه منې کوي. نو دغه شان الله تعالی هم ډېر کریم دی، ډېر زیات د هغه غټ قدرت دی. نو مغفرت او بخښنې سره
د هغه په خدای کې د هغه په ملکیت کې څه کمی نه کیږي، نو ځکه او نه پکې څه زیاتې کیږي، نو ولې به هغه خپل بندیان نه بخي؟ نو هغې په دې تمه ناست دي او بندیانو نه مثالونه ورکوي. حالانکه قرآن کې صفا لیکلي دي فلا تضربوا لله الامثال، الله دپاره مثالونه مه بیانوه، الله په شان خو څوک نشته. تاسو ایله د بندیانو مثال نه د الله باره کې خبره کوئ. خو بعضې ناقص العقل، عقل یې کم دی که نه، او فهم کې کمی دی، فهم یې روان دی، نو هغوی په خپل غلط فهمۍ په وجه باندې د قرآن او د سنت بعض نصوص باندې نصوص په تمه ناست دي. نصوص ما تاسو ته اول هم ویلي وو، ټیکسټ یعنې قرآن کې چې څه آیات وي یا حدیث کې څه داسې خبرې راغلي وي، نو دوی د هغې په تمه ناست دي چې په یو آیت واوري او بس په هغې باندې تمه باندې ناست وي چې خیر دی موږ به جرم هم کوو او هر څه به کوو، الله به موږ وبخي. مثلا ولسوف یعطیک ربک فترضی، سوره دوحه کې دی کنه آیت نمبر 5، او اے پیغمبر ستا پروردگار به مخکې تاله دومره څه درکړي چې ته به خوشحاله شي. نو دا آیت به وړاندې کی، بیا به وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به چېرې په دې نه رضا کیږي چې د هغه د امت یو کس هم دوزخ ته لاړ شي. یعنې دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته به ډېر خوشحاله شي، نو هغه خو په دې نه خوشحالېږي، نو ځکه موږ به نه ځو دوزخ ته. نو دا وینا یا داسې ګڼل بدترین قسم جهالت دی او دا یو ډېر غلط بهتان دی چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم په الله باندې دی جوړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به په دې خبرې رضا وي چې کوم نه الله عز وجل راضي وي، هغه پې خوشحالیږي. او د الله رضا په څه کې ده چې ظالمان، فاسقان، بدکرداران او چې کوم کبیره ګناهونه کوي او په هغې کلک وي، هغې له دې عذاب ورکړي. نو دا څنګه کیدی شي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په هغې خبرې رضا یا خوشحاله وي چې کوم باندې الله تعالی رضا نه وي؟ یعنې زموږ صرف دا خیال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې رضا نه وي چې څوک خاین بدکرداره کس عذاب ته لاړ شي، دا کیدی څنګه شي چې الله پې رضا نه دی؟ ولې الله خو جنت داسې خلکو له نه دی جوړ کړی، داسې خلکو له چې کوم دلته لیکلي دي چې ظالم، فاسق، بدکردار وي، کبیره ګناهونو باندې هغوی کلک وي، الله تعالی به هغوی جنت ته په لېږلو باندې خوشحاله وي؟ نه به وي که نه؟ نو بیا به څه کېږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم به نعوذ بالله هغه سره جګړه کوي په دې که نه؟ هغه وایي چې الله تاسو رضا نه یې، نو زه هم پې رضا نه یم. ٹھیک شو؟ او په دې کې بیا تاسو وګورئ نو اتھارټي یا آخري قدرت یا طاقت د چا دی؟ د الله تعالی دی که نه؟ د چا خبره به چلي؟ د الله تعالی. ٹھیک ده که نه؟ نو څنګه به بیا دا خلک ځي جنت ته د الله د مرضۍ خلاف؟ او څنګه به رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دپاره سفارش کوي؟ بعضې خلک په دې آیت باندې اوس تمه کړې ده چې ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بېشکه الله ټول ګناهونه معاف کوي. دا هم یو بدترین قسمه جهالت دی چې الله تعالی به ټول ګناهونه معاف کړي که ته معافي غواړې او که نه غواړې. ولې چې دې آیت کې دننه جمیعا کې شرک هم راشي، کوم چې د ټولو ګناهونو جړ دی. یعنی په دې کې خو اډو اختلاف شته دی نه، او پخه خبره ده چې دا آیت توبه کوونکې خلکو په حق کې راغلی دی چې الله تعالی به توبه کوونکې خلکو له ګناهونه معاف کړي. ٹھیک شو؟ نو د دې مطلب دا نه دی چې الله تعالی به ټول معاف کړي که چا ګناه کړي وي که نه وي کړي، ځکه چې شاته دا هم دی که نه چې الله تعالی به هغه بخي چې کوم هغه غواړي. او که دا آیت د توبه کوونکو خلکو په حق کې توبه نه کوونکو والو حق کې راغلی وي مثلا، نو بیا خو د عذاب او دا چې کوم الله تعالی ټولو ته د سزا خبرې کړي دي د قرآن کې په آیتونو کې، یا د توحید والا چې دي هغه به د اهل توحید چې دي هغه به د سفارش په ذریعه جهنم نه خلاصې به ورته میلو شي، دا ټولو حدیثونه او دا روایات خو بیا بالکل دروغ وي، بیکاره به شي که نه؟ یعنی که الله تعالی ټول مشرکین معاف کوي به، کافران به معاف کوي، که هغه ته ټول معاف کول دي، نو بیا به د دې ټولو آیات څه کوئ چې کوم کې دي له د عذاب وعدې راغلي دي، یا هغه حدیثونه کوم کې چې وضاحتونه راغلي دي چې دې سره به څه کېږي؟ نو د دې مطلب دی چې بیا موږ په هغې باندې ډېر ایمان نه لرو، او که موږ هغې باندې ایمان لرو نو بیا د دې څه مطلب دی؟ نو
توبه ضروري ده، کنینو سزا کیدی شي. بس واضحه ده چې کم کس تاسې وایي نو دا محض د هغه د علم او د هغه د پوهه غلطي ده. الله سبحانه وتعالی په دې آیت کې دنه یو عمومي خبره جنرال اختیار کړی دی چې کوم کې شرک او ټول ګناونه شامل دي، خو مقصد عمده دی چې دا آیت د توبه کوونکو حق کې راغلی دی. ان الله یغفر الذنوب جميعا، چا په حق کې دی؟ توبه کوونکو په حق کې. د هر چا په حق کې نه دی او د هر ګناهګار په حق کې نه دی چې کم کلک وي په خپل ګناهونو، کم چې چېرې توبه هم نه کوي د هغې په حق کې بیا دا نه دی راغلی. نو توبه کوونکو دپاره الله تعالی ویلي چې ټول ګناهونه معاف کیدی شي، که شرک وي که نور. سوره نساء کې الله تعالی خاص تخصیص کړی دی، یعنی خاص کړي دي چې کم کم ګناهونه معاف کیدی شي، کم نه. ان الله یغفر ان یشرک ای ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله تعالی به نه بخي څوک چې هغه سره شرک وکړي، چې هغه سره شرک وشي. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، او به بخي داینه علاوه چې چاله هغه غواړي. ومن یشرک بالله، او چې څوک شرک کوي الله سره، فقط ضل ضلالا بعیدا، ناغلره گمراهی کې لاړ. نو دین علاوه د شرک نه علاوه د کوم څه شیزونه رااله، یو دا چې شرک نه کوي نه بخي، او بل دا چې شرک نه علاوه چې کوم ګنام وي چا د پاره چې الله غواړي معاف کوي به، او کنه غواړي نو نه بکوي. دغه سي بعضې ځایونو کې شرکم هغه وبخي، خو هغه انسان پریښی وي او توبه یې کړې وي، نو عمده شی مونږ یری چې دا څومره په دلیره مونږ ګناه کوو، نو مونږ سره څه ګارانټي ده چې واقعي مونږ به معاف هم شو. لکه چې د آیت کې خو الله تعالی خبر ورکړي شرک به نه معاف کوم، او شرک نه علاوه به هغه بخم چې کوم زه غواړم. نو که دا آیت د توبه کوونکي خلکو په حق کې راغلی وي، نو الله تعالی به شرک او په نورو ګناهونو کې بیا فرق نه وي کړی. ٹھیک شو؟ نو وایي چې بعضې فریب خورده یعنی دوکه کې مبتلا جاهلان دې آیت نه دوکه خوري. کوم آیت نه؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، سوره انفطار کې دی کنه آیت نمبر 6 چې اے بنی آدم، اے انسانه، کوم شي ته د الله کریم په حق کې ګستاخه کړي، کوم شي تعالی دغه په باره کې دوکه درکړه. او عمده جاهلان بیا د دې آیت جواب هم ورکړي چې د الله کرم، د هغه مغفرت، د هغه بخښنې مونږه په دوکه کې واچولو، یعنی هغې نه زیات جرأت وکړي، ځکه چې الله تعالی په خپله دا حجت او دلیل ورکړ. نو د دې داسې پوهېدل وي چې کنه وي دا زمونږ فریب خوردګانې د هر دپاره، یعنی زمانې نه چې دوکه خوړلې وي، نو دوی د زمانې نه دوکه خوړلې ده، دا بدترین قسمه جهالت او بېوقوفي دی کوي. الله تعالی خو چرې د فریب او د دوکې تلقین نه دی کړی، خو د انسان خپل کبر انسان له دوکه ورکوي، او شیطان او د هغه نفس اماره هغه له دوکه ورکوي، او څه کوي دی په ګناه په نافرمانۍ ته تیاروي. د ده جهالت، نفس پرستی او خواهشات ته له دوکه ورکوي. دا درې شیزونه انډرلاین کې، څه شیزونه انسان له دوکه ورکوي؟ جهالت، نفس پرستی یعنی هغه نفس خبره مني ټول وخت، او خواهشات. یو خو دا وي که نه چې انسان ته اړو د څه شي پته نه وي، او دویم دا چې پته خو دی خو انسان د خپل نفس تابعدار دی، او دریم دا چې هغه صرف د خپل خواهشات بنده دی. نو الله تعالی په دې آیت کې لفظ کریم ویلی دی، بربک الکریم. کریم چې دی دا سید، عظیم، یعنی ډیر لوی سردار چې چا اطاعت فرمانبرداري لازم وي، د هغې په معنو کې راځي چې چا سره په هیڅ حال کې دروغ دوکه ټیک نه ده، چا په حق کې چې هیڅ دا انسان د ګناه نشي کولی. نو دا کس، دا د دوکه خوړلی کس، دا آیت بالکل غلط، بې موقع او غلط معنو کې استعمالی لګیا دی، او دی الله سره دوکه کوي لګیا دی، حالانکه الله تعالی سره دوکه په هیڅ حال کې جایزه نه ده. نو بعضې خلک بیا دې آیت نه هم دوکه خوري. بل آیت دی لا یصلاها الا الاشقى الذي کذب وتولى، چې دې کې همغه بدبخت داخلېدی شي، داخليږي به کوم چې په دنیا کې دین حق نه انکار کولو
او مخیاړه او اغي د آیت نم دھوکه خوري چې کوم د جهنم په باره کې راغلي دي او عدت للکافرین چې دوزخ چاله تیار کړی شوی دی کافرانو له نو دا کبرجن د دوکې خوړلې انسان په دین نه پويږي چې د آیت کې د لمبو والا اور ذکر دی یعنی ته مکمل دوزخ نه دی دوزخ کې به مختلف طبقې وي کنه اې کې یو مخصوص طبقه ده یو مخصوص حصہ ده لمبو والا اور اغي باره کې د دې ذکر دی چې په دې طبقه کې به نه داخليږي سوای د دې بدبختانو یعنی بل په کې نه داخلي دی به داخليږي ک دینا ته الله تعالی دا مراد وی چې مطلق جهنم یعنی مکمل دوزخ مراد وی چې په دوزخ کې به د بدبختانو نور څوک نه ورزي کنه نو بیا به لا یصلاها نه راته ځکه چې یصلاها مانوي رسیدل او يدخلها براغلی وي يدخلها داخلي دو ته وي بیا به چې داخليږي بنا دغه خود رسیدو خبره ده یعنی مثلا که تاسو اوس سوکوي چې روبینا ودی دروازې نه بهر نه روزي د دې څه مطلب دی چې هغه به د یو دروازې نه بهر نه روزي تاسو خو نشي کېدای کنه نو لک شانته تاسو ته به دا عبارت ګران ښکاری خود دې معنا باندې تاسو پوه شئ بیا به ان شاء الله درته نه لګي یعنی دې کې عام دوزخ نه دی شامل دې کې د دوزخ خاص طبقه ویلې شوی دا چې د خاص حصہ کې ٹھیک شو او په دې خاص حصہ کې به څوک راځي کوم چې به اشقا وي کوم چې به کذبا کوي کوم چې به تولا کوي ٹھیک شو د دې دا جوړ کړی دي چې مونږ مسلمانان خو به دوزخ ته نه ځو قران کې خود دې ذکر نه دی شوی او ځکه چې الله تعالی خدا ویلي دي چې دوزخ کې به مغزي کوم چې به اشقا وي کذبا به کړی او تولا به کړی نو مونږ خو نه الله تعالی نه مخړولې دي او نه مونږ الله انکار کړی دی مونږ خو منون کیو او بیا اعدت للکافرین دي چې جهنم خود کافرانو له جوړ شوی دی نو موږ کافرانو نه یو موږ مسلمانان یو ٹھیک ده اغه دي نه دا مطلب لري چې دوزخ کې به صرف کافران دي بل بسوک نه دي حالانکه دلته دا ویل کیږي چې د دوزخ یو خاص حصہ ده قران کې دا ویل شوی دي کنه چې دوزخ ډیر شي دروازې دي ډیر شي حصے دي نو یو خاص حصے خبره کیږي چې دغه کې به صرف اشقا دي بدترین بدبخت خلق بدی چې کوم انکار کړي دي کوم چې مخ اړولې دي الله نه خو بیا د نورو حصو دای خبره خو نه کیږي کنه نو دا مطلب دی نو بعضی وخت مونږ یو آیت والو بیا مونږ سو کو ټول شیزونه ام په هغې آیت باندې بنیاد جوړ کو حالانکه هغه یو خاص طبقه خلکو یا شیز باره کی وي نورو آیات سره رايوځای کول او پویدل دا مونږ نه کو او دا اصل طریقه ده ٹھیک ده دی وی کنه چې خپل مطلب د پاره د القرآن آیتونه وي چې ځان رښتونی ثابت کی نو خپل غلطي رویې د قرآن نه صحیح ثابت کی دا هغه خلق دی بیا د قرآن نه د غلط معنی روباسي نو دلته ابن القیم د څه شي خبره کوي فاسد فهم چې چا فهم اډو غلط دی یو آیت مسکوټ کول په غلط ځای باندې استعمال کول دا ډیر غټ جرم دی وختي تور باندې مونږ ځان خو پای باندې خوشاله کو خلکو له خودو کور کولی شو خو سبا قیامت پر ورځ به الله په دې نه رضا کیږي دا خبرې والته پکار نه راځي دا صرف ځان له دوکه ورکول دي ټیک شو واضح شو نو د یو بل طریقې سره تاسو پوهې دی شي چې څنګه نیک اعمال دي کنه دای په لحاظ په جنت کې به مختلف ترجیح وي کنه تاسو قران کې ویلي دي چې او حدیث کې چې روزه څوک ساتي اغه له باب الصيام دی اغه نه بداخليږي حج له بل سره غلې دی کنه نو دغه سي تاسو دام کولې شي په دیم پوي دی شي چې چا سونه ګناه کړی وي دا غي و عمره سخته سزا وي یعنی چې چا سونه نیکی کړی وي عمره د جنت خسته حصے ته زی او چې چا سونه ګناه غټه کړی هغه د دوزخ عمره زی ته زی بیا دین علاوه دام دی چې د عاشوري یا د یوم عرفه روزه یا هر قسمه روزه د ګناونو کفاره شي کنه نو د حدیث کا عام الفاظ ته ګوره نو دا واده به چې کوم بارکی وی اي کې څه شرطونه وي څه شیزونه بیا د کې پلاره کې رکاوټ وي مثلا ګناه کبیره باندې اصرار کول ګناه کول کبیره ګناه کول بیا بیا کول او هغه ضد کول نو دې سره سکیږي ګناونو کفاره په لار کې دا یو رکاوټ وي دا انډرلاین کې کبایر باندې اصرار ٹھیک شو کبایر باندې اصرار یعنی مور پلار نافرمانی دا هم چې دینو د ګناه بخنه کې رکاوټ ده مونږه درې شیزونه ویلیو کنه چې دعا پزان لخوي فی نفسه خوي دعا کون کې کس کې د غفلت نوي او دریم شي
دعا په لاره کې څه رکاوټ هم نه وي، څه بندش هم نه وي. نو دلته توبه استغفار څه دی؟ دعا ده کنه. د دې په لاره کې رکاوټ څه شی دی؟ کبیره ګناهونو باندې اصرار، بیا بیا کول او بیا بیا انختل. او حکم څه دی؟ ولم یصروا علی ما فعلوا، هغه اصرار نه کوي په چې څه هغه کړی دي، کوم ګناه چې په هغه باندې اصرار نه کوي. اصرار یعنی بیا بیا نه کوي. یعنی یو طرف ته تاسو حرام کارونه کوي، بل طرف ته تاسو وایي چې زمونږ دعا دې قبول کړي. نو اول دا بندش خو لري کې کنه لارې نه. نو چې انسان په کبیره ګناه باندې ضد نه کوي، نو د روجي قوت، طاقت او دا ضد نه کول د دې قوت، دا دواړه یو ځای شي او د ګناه په کفاره کې مددگار شي. چې انسان کبیره ګناهونه نه کوي، د مور او پلار نافرمانی نه کوي، نو روجه سدي، روجه هم یو قوت دی کنه. نو دا دواړه قوتونه یو ځای شي، نو څوک د ګناهونو په کفاره کې مددگار شي. معین وی کنه، معین، نو دا مددگار دی. پوه شوې؟ نو یو طرف ته هغه روجې کې خو دې هغه یو طاقت شو، یو طرف ته هغه ګناونه پرې خودل، هغه په ګناونو زید نه کوي، لګیا دي کبیره ګناونو باندې. نو انسان بیا دا مدد کوي او ترقی کیږي دا. ټیک شو. د کسي د رمضان روجې او 15 وخت مونږ او کبایر پرې خودل، کبیره ګناون نه ځان بچ کول، دا را یو ځای شي، دام د ګناونو په کفاره کې مددگار شي. څنګه چې الله سبحانه وتعالی ارشاد هم دی: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سیئاتکم. دا سوره نساء کې چې کوم کبیره ګناونه موږ منې کړی شوي وو، چې که دې نه ته ځان بچ کې، نو موږ به ستا ګناونه کفاره وکړو، هغه به درله معاف کړو. نو دا واضحه ده چې یو شی د ګناه د کفارې سبب ګڼل، د دې دا مطلب نه دی چې ورسره به څه بل څه سبب ورسره به د دې مطلب دا دی چې دې سره به بل سبب هم وي، دواړه به یو ځای شي، نو د ګناونو کفارې سبب به وي. او کفاره ګناه په سبب په مقابله کې دوه، د ګناه کفارې په سبب کې دوه اسباب قوت زیات موثر وي او مکمل وي. څومره چې تاسو اسباب زیات کې دعا پکې، نو هغه به کفاره به همغه عمره زیاته مضبوطه وي، یعنی دونه به د ګناونو معاف کېدو گنجایش زیات وي. ټیک شو. نو دې ته که تاسو وګورئ، د دې څه مطلب شو یا خلاصه څه شوه؟ دا خبره اول هم شوې ده چې صرف یو شی کافي نه وي، که دوه وي نو زیاته فایده به وي. ټیک شو. پازیټیو او نیگیټیو دواړه کېدل پکار دي. یعنی که دوه یو ځای شي، نو بیا به تیز ګاډي کنه، ګاډي تیز کم چلی چې چا انجن هم مضبوط وي. او صرف انجن مضبوطېدل کافي نه دی، لاره هم همواره پکار ده. لارې کې دې رکاوټونه نه وي، کاڼي دې نه وي، کندې دې نه وي. نو دقسې که مونږ دا ګڼو چې مونږ د ایمان پټرول یا فیول ډک کړی دی په ګاډي کې، خپل انجن کې، او مونږ مضبوطه شو، زمونږ دا انجن چې کم دی کنه مضبوط دی، نو ورسره مونږ ګناه کوو دې مارې، نو د دې څه مطلب دی چې لارې کې مونږ لګیا یو، رکاوټونه اچو، کاڼي دي، کندې دي، بیا خو ستاسو سپیډ نشي تیزېدی، بیا خو رفتار نشي تیزېدی کنه. نو نیکیانو کې مخکې کېدو دپاره ففروا الی الله، بیا به تاسو ففروا الی الله نشئ کولی. نو هلته به د ګناونو کاڼي لرې کوئ، او مخکې به تاسو څه کوئ؟ مخکې به تاسو ورسره خپل چې کوم نیک کار دی، ایمان دی، هغه به مضبوطوئ. بیا دا ده چې داسې حدیثونه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خلک نقل کړي چې زه د انسان حسن ظن سره یم، د هغه د حسن ظن مطابق چې څنګه مانه ګمان کوي، نو همغه شان به زه هغه سره معامله کوم. په دې خوشفهمۍ کې خلک ګناهونه کوي چې وایي زموږ خو په زړه کې پوخ یقین دی چې الله غفور رحیم دی، هغه به ما معاف کړي، لهذا که څومره م ګناهونه کومه نو هېڅ خبره نه ده، خو به ما معاف کوي، ولې چې زما ګمان خو هم د هغه باره کې دا دی. حالانکه حسن ظن، ښه ګمان هله پیدا کېږي چې کله انسان د احسان او د نیکۍ پابند وي، محسن وي، نیک عمله وي، نیک کرداره وي، همغه ښه ګمان ساتلی شي چې د هغه بنده به هغه سره د هغه د نیکۍ او د نیک کردارۍ په وجه احسان کوي، خپله وعده به ورسره پوره کوي، وعده خلافي به نه کوي، د هغه توبه به قبوله کړي. کوم انسان چې مجرم دی، ګناهګاره دی، کبیره ګناه کوي، ظلم کوي په خلکو، او د الله د حکم خلاف ورزي کوي، او بیا په هغې باندې اصرار کوي، بیا یې کوي، هغه انسان ظلم او دا ګناهونه داسې خطرناک یو وحشت پیدا کړي چې کوم د الله تعالی نه ښه حسن ظن پیدا کېدو کې سخت رکاوټ وي. عام مشاهدې مطابق که تاسو ګورئ، یو مغرور غلام
چې کوم د خپل آقا مجرم وي د هغه اطاعت نه وتی وي هغه چرې خپل د آقا د خپل مالک نه ښه ګمان نشي ساتلی نو د ګناهونو وحشت او ښه ګمان دا نشي یو ځای کېدی ټیک شو دا زبردسته خبره یې کړې ده چې د ګناهونو وحشت او ښه ګمان دا یو ځای کېدی نشي او دا مثال دی د آقا د مثال نه کړی دی چې مثلا یو نوکر وي هغه اوس د یو کور نه غلا وکړه خپل مالک یې ووهلو او ډېر غټ غټ جرمونه یې وکړه ټول کارونه یې وکړه چې کوم نه مالک هغه ودرولی و بیا هغه وتښتېده تښتېدلی دی اوس څه دې جرمونو په باره کې هغه د خپل مالک نه ښه ګمان ساتلی شي چې زما مالک خو ډېر مهربان دی او چې زه کله واپس لاړ شم نو هغه به ما د اول نه زیات په تنخوا نوکری ته وساتي اول نه زیات انعام به په ما کوي دغه شان تاسو سوچو کې چې موږ دنیا کې الله سره څه معامله کوو هر ګناه د لیرۍ سره کوو او بیا څه وایو چې واپس ځو مالک لا نو هغه خو به موږ له اعلی جنتونو کې ځای راکړي دا دوه یو ځای کېدی شي چې انسان جرم هم وکړي او بیا حسن ظن هم ساتي یعنی د ګناهونو هغه وحشت بیا ښه ګمان نه پرېږدي په زړه کې کېدی نشي دا او بره نه بیا موږ ځان غولو چې نه هېڅ خبره نه ده الله غفور رحیم دی او زمونږ ضمیر مو د دې هغه هم راته وایي چې نه ته به ښه ضمیر راته رښتیا وایي چې ته به ونیولی شې خو مونږ ضمیر باندې هغه اوده کړو هغه اواز غلی کړو او دا قسمه حدیثونه ځان ته اورو او ځان باندې مونږه وقتي تسلي خو ورکولی شو ځان به خوشفهمه کې واچو حقیقت دا چې زیاته دروغو خبرې دي دا ځان له دروغو تسلي ورکول دي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته